رسول الله فرمایي چې ما باندې د جمعې پرځ باندې درودونه زیات وایي وېسما د امت درودونه ما باندې د جمعې پرځ باندې پیش کیږي د ملائکه په واسطه باندې وکم انسان چې د جمعې پرځ ما باندې ډېر درودونه ویلي وې دا په پرځ قیامت په ټولو انسانانو کې مال ډېر نشدي د رسول الله په جوار کې بدا واقعي ملګرتوب کې یو حدیث کې دا راغلی دی رسول الله فرمایي ما باندې درودونه زیات وایي فإنه اتاني جبريل مال وسره هغه د شي ویل چې بس مې کې هیڅ مسلمان نشي چې پتا باندې یو کړ دې درود وایي مگر زوز ما ملائک پاغه باندې لاس کړ دې رحمتونه راوړو لاس کړ دې ورته دعاګانې غواړو به خاص کر چې مې فرض باندې اهتمام دا په هغه وخت کې چې کله انسان دې لپاره خپل شي مسله برابر کړي چې زبر د ورځې رسول الله باندې دومره درودونه وایم نسائی کې روایت دی بخیل هغه انسان د رسول الله فرمایي چې زدا غسر یا کړ شي ما فلم يصلي عليه ما باندې بالکل سره درود ونه وي دا ډېر لوچت بخیل دی